د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې څو مهمو خلندو خبرونو ته. قریشي وایي افغانستان کې د نن او بهر ځینې کړۍ نه غواړي سوله ټینګه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا کړی چې د افغانستان د نن او بهر یو شمېر عناصر شته چې نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي. شاه محمود قریشي اروپایي پارلمان سره په یوه ویډیویي غونډه کې د دغو عناصرو د نوم له اخیستلو پرته وویل چې د دغو مخربو عناصرو د دسیسو څارنه باید وشي. نوموړي په دغه وینا کې د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو څخه وغوښتل چې د یوه سرتسري ورباندې ټینګېدو لپاره تاوتریخوالی کم کړي. هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه ستره اندېښنه وګڼله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اروپایي وکیلانو ته وویل د افغانستان د سولې له بهیر څخه د پاکستان ملاتړ د دې سبب شو چې د امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک شي. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه پوځي حل نه لري او سیاسي تفاهم د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. بلخوا ولسمشر غني وایي طالبان د جګړې پر ځای پر روغې جوړې فکر وکړي. ولسمشر غني له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل یو نوی سیاسي څپرکی بللی او یو ځل بیا یې پر طالبانو غږ کړی چې د جګړې پر ځای پر روغې جوړې فکر وکړي نه د افغانانو پر وشنې. نوموړي ویلي دا مهال په افغانستان کې د کورنیو تضادونو ټول دلایل له منځه تللي او د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه نه لري. غني پارک کې د مسلکي تعلیماتو او لوړو زده کړو لسګونه پروژو پرانیستې مراسمو ته وینا کې وویل حکومت یې ټوله هڅه کوي چې طالبان ابادۍ او وطني مینې ته وهڅوي. غني وویل د ده په ګډون سیمه او نړۍ افغانستان ته د هیلو او نوي فرصت په سترګه ګوري. هغه فرصت چې د ده په وینا یوازې فساد او د افغانانو بې اتفاقي پر وړاندې خنډ کیدای شي. په بدخشان کې تر 3 ټنه زیات نشي مواد وسوځول شول. په بدخشان ولایت کې تر 3 ټنه ډیر نشي مواد وسوځول شول. د بدخشان له نشي موادو سره د مبارزې مدیر نثار احمد جهانگیر ازادي راډیو ته ویل دوی په تیري وکال کې له نشي موادو سره د مبارزې په لړ کې په مرکز او ولسوالیو کې 115 عملیات کړي چې په پایله کې 195 کیلو ګرامه هیروین 1202 کیلوګرامه تریاک تر 400 کیلوګرامه ډیر چارس 194 لیټره شراب او 415 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد نیولي او دا ټول مواد د جوزا د میاشتې پر 4مه نیټه سوځولې دي. د دې موادو د قاچاقو په تور 116 تنه نیول شوي او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په بند محکوم شوي دي. لیدونکو دا تر دې مهاله لاندې مهم خبرونه چې مو واورېدل تر بیا ښې چارې لوی علامه مل